کې ټایمینګز بدل دي کنه ځکه واه دغلته ټیم بدل بالکل څنګه یې ته لایف راغلم خو بس بیا ته کوش شي ماښام ټایم کې نه زه صرف دې ټیم مې راځم 2-3 غنټې لایف کوم بیا ځم ما څه دومره ټیم نه زړګا ستا په شان دی 2-3 غنټې لایف کوم بس بیا ځم ښه او د ورځې لایف نیم ته چا ګیسټ مې لاړ شم خو داسې لایف نه راځم ښه جي ښه صحیح وعلیکم السلام ټولو ته څنګه یې وخت سات زندگی ښه ده الله شکر دی بالکل ټیک ټاک کوم ځای د کوارټر کوارټ کې زه د بلټنګ یم بلټنګ ښه تا لاچې هغې نه پوښ لاچی والې لاچی کې زمونږ خپل هوټل دی زه د لاچې ښه د لاچی د لاچې یم خاص د لاچی جی وعلیکم السلام علیکم خو سب کوارټ کې اوسېږو لکه هلته کیډیې کې ښه لاچی خو ډېر خطرناک خلک دی یاره ما پکې اکسیډنټ کړی او دنیا منډې رانه خلاصي کړي دي نور څنګه وخت ښه تېرېږي والله ګزاره کوي زړګا بس ټکا چال کوو الحمدلله ښه او هلته کې پاتې کېږي ته امریکې کې که نه کلي ته راځې نه مړه داسې چلو کلي ته راتللم په 29 تاریخ باندې مې فلایټ خو مس شو رانه جاز رانه لاړ او زه اوده پاتې وم جار لکه د مار او هغه دی نه لکه ته اوس کلي ته چکر مکر له راځې کلي ته نه اوس به 14 کاله بعد راځم لګې د نور بچی دغلته دې څه کول تعلیم دې کو که نه همداسې کور دې دی نه کور مو دي کنه بچی دي کور مو دي دلته بس چې کله پی آی کوم نو چې د ویډیوګانې کې دا د خاوند دی دغه ته بچي هر وخت دی ښه ادم د کوارټ دی نه دا د چرسدي ښه دا د چرسدي دی دا چرسدي کې شوی ده نه اوس دا خاوند دې دغلته کار مار کو که نه تا دلته کار کو تا ځان پسې خاوند بولی دی که نه خاوند ځان پسې ته بولي ما راوستی دی تا راوستی وایي داسې قسمت به زموږ سر خوړلی چېرته وي پوه تا ته په موږ که نه واده دې کړی که نه نه مې دی کړی که نه دروغ مه وایه داسې کې څوک نه مني چې واده مو کړی نه حقیقت کې ما نه دی کړی همداسې زه تا تاسې شیګړ سری کارم اوس به داسې غوړ سر ګرځېدی نو بس تا ته ډاکټر یم اکټر زه نه زه ډاکټر نه یم ما پی آی کې جاب کولو دغلته پاکستان کې جزونو کې بس بیا زه دلته راغلم نو بس بیا هغه ټایم نه داسې کې یم 14 سال نه ښه خلک په کلنډرۍ کې ایستلته پاتې شوي نه کلنډرۍ کې نه ویزې باندې راغلي نه کلنډرۍ کې د چانس والی دی پوه شوې وایه زیارت سره دې څه مسله اس کړه پلیز زیارت وایي چې ما سره دې څه مسله ده چا سره زما څه مسله هم نه ده زړګا زه چا څه مسلې نه لټوم تېرې خبرې هېرې کړه شکیله ملنګ سړی دی دا چا څه مسلې نه لټوي زیارت راته میسج وکړئ چې ورنه تپوس وکړه چې ما سره یې څه مسله ده مې ښه ورته ووایم نه داسې مې هېڅ مسله نه ده زړګا بله ورځ څه خبرې به شوې وې مخکې څه خبرې شوې وې په هغې مې هم اوس څه مسله نشته دی خو زړګا ما هغه بله ورځ څه هغه و بس هغې ما اوس څه مسله زما چا څه نشته زړګا ما نه څوک لاړی راړی هېڅ پته زما څه نه لګي ځکه چې تا ته پته شته تا ته پته زما شته ته ماله راغلی که نه صفا خبره ته مې 2 ورځې ژوند دغه کې چې کوم د جګړې غویمې وي نو څه خوند پاتې شو مننه ډبل ټیپ کوئ د الله بندګانو 1500 کسان ناست یاستئ دا میرات ته کوئ همداسې ټکوئ بیا هم سر وخوري پوه شوې نه لکه دغه دی زما لکه مین وجه دا ده که نه لکه زه بې لالچه یم او بې لالچه سړی کله هم د بل محتاجېږي نه
خاجي خا ها بس سو وایم نو زیارت ما ته هغه وایي چې ما څه مسله نشته. نو وعلیکم دا السلام. بله ورځ ته راغلی وینې ما ته دې څومره سینډینګ وکړو زه په اوږدو یم په دې لایف کې خو زه په اوږدو یم نامه مې دې هم وانخیست اوس دې هم والله که نامه راځي هغه بلې قصې راته وویل چې ورته ښه چې رومي دا نه شم پړولی. نه که نه مسېج زه چېرته والله که دا خلک زما باندې اوس هم کله کله هغه کوي شکونه او یو څه بل څه دا پې راباندې لګوي پښتانه خو تا ته ښه نه معلوم دي دا یو نیم وایي چې دا چل دی او هغه چل دی او دا په کار څه پوهېږي قسم دی که زه په پیسو هم پوهېږم رایټ که انګلیش کې رایټ که انګلیش ویل شم خو پښتو کې هغه کې نه زما وایه ستا نه څه لالچ دی. ها زیارت وایي چې زما به تا نه څه لالچ وي. ماشاءالله ماشاءالله. وعلیکم السلام سلطان. ولا قوة الا بالله او تو لري لکه لري غلطي خبرې وکړو لري نه ته خو ډېر ښه انسان یې. ما چې کوم ده نو هغه دې کتلي دي خبرې دې اورېدلي دي په ما ډېر ګران یې ډېر ښه انسان یې او بل دې ما دې کلي په ما وایي خپل کلي خلک هسې ډېر ګران دي. مننه نه داسې حساب د زړګا زما چا سم مسله نه وه دا که خیال دې کړی لایف ډېر نه راځم داسې کې که نه ماړې ګیمونه خو دا موږ هسې غله کوو خبره وه زما هېڅ مسله چا ته نومونه دې واغېشتو که نه ښځه ته مې خپل اوریجنل نوم دې واله نو زه به دې اوس وپېژنم چې ته څوک یې زما خپلو ته خپل یې. وعلیکم السلام. مننه ماړې بس دغه قصې د زړګا والله چې ما بله ورځ یې وکتې د دغه سره هلې بیا ما چې تصویر له سوچ وکړم ما چې یاره دې جینۍ خو تا ته ډېر ګفټینګ کړی پوه شوې چې بیا در وختلم بیا مې فالو کړلې ما چې ته ورېږه فالو بیک دې راکوي که نه راکوي خو فالو دې کړم بیا پوه نه نه ولې نه خپل فالو بیک مې درکولو هغه زه ما مخکې تا ته سینډینګ وغیره کافي کړی دي خو تا زه نه پېژندلم بس داسې کې زه لایف نه راځم نو چې هغه انوایټ کړی مې وي نو بس دې وجې نه او که نه دې وجې نه والله زړګا زه خپل هم دغه کې ډېر په مړی په دې ټیک ټاک کې دا ګوره نه یو ګیله اوس د زیارت خان څه زما هېڅ هم نشته دی خو بس کړه دې ولې اوس کله وایي ما نه دې څه ګیله ده همدا راپورې نښتی دی پته نه لګي چې څه شی رانه غواړي زیارته وایي چې څه ګیله مه ده راخېږي خو پته نشته چې ته به کال تا بله کال به راغه کېږي او که نه ما ته پته نشته زیارته نه نه بس خپله کې خبردار راتلی شي تاله راتلی شي ما نه بلک شوی دی ها ما ته راتلی شي نو پته نشي دا ګیسټ ولې دی او که داسې کې ما ته انویټ کړی اوس ما ته خو چل نه راځي لایف نه ته خو لایف راغلی ډایرکټ اوس چې دا لایف راوخېږي بیا راتلی شي ونې هغه دا څه ورته وایي بس تاریخ شیر و دا لکه جرګه مار دی یار یو هغه کې جرګه مرګه کوي که نه دغه خلکو څه زما نه لګي زړګا کم سړی چې د طارق شیر څه زما نه لګي صفا خبره کوي طارق شیر څه زما نه لګي مبشر یم مبشر خانانو مالی ها وعلیکم سلام ډبل ټیپ کوئ ډبل ټیپ کوئ الله بندګان ماړې دا قصې دی د چا نه هم زه ګیله من نه یم په دې ټیک ټاک کې زه خو تا ته وایم که نه زه لالچ نه کوم نه د چا نه لالچ کوم نه دې ته لالچ کوم خپل هغه کوی چا کار کې کار ما لره بس هېڅ هم نشته دي بیا دا بله ورځ یو کوڅه ما پسې راغلی او د دنیا کندلې وکړې ویل تا ته دومره سینډینګ کېږي او ته خلک دې برباد کړه نو بله ورځ زه لایف کې ناست یم 4000 کسان ما ته ناست دي په 4000 کسانو کې ما ته 2000 سینډینګ نه کېدو ما چې دا اوس ناست دی او دې مخ ته ورته لګېدلی وی چې وګوره کم دی سینډینګ وعلیکم سلام ډبل ټیپ کوئ زرګو لایف شیر کوي ګوره که څوک ګفټینګ کوي هغه خپل د زړه نه کوي که نه اوس که څوک تا سره لکه ګفټینګ کوي ته به یې خوښ یې ګفټینګ کوي اوس زه راته ووایم دې جینۍ ما ته ګفټینګ کړی دی قسم دی که نامه مې م اخیستي پوه شولې نه پې پوهېدلم او 2-3 پیرې راله راغلی ګیم یې راله ګټلی څونه کله دي شو چې نه یې تللی کلي ته کلی کې څه شی کوم مړې دلته ښه نه یم چې پیسې ګټم نه نو کلي ته ځې نه چکر لګوې که نه زما ځان له سایکل الم په سایکل ګرځم په سایکل دا صرف او صرف
ټپ والا یې ټپ والا یې داسې وایي والا قسم د زیارت زه په پښتو ولا میسج داسې خاص نه پیږم. وعلیکم السلام. نه او زه راته څه وایم او کنه زه ټاپ والا یم کنه ډبل ټاپ والا یم نور خو ما که څوک راغلی ما ته ګفټینګ کړی خو دی وي کینګ رالی کینګ رانه تاسو وزغلو صفا خبره صحیح کینګ ماله رالی کینګ راله ګفټینګ وکړو هغه یې وکړو پوه شولې بله ورځې ته ماله خلاف رالی ته دومره اړیک سړی که نه زیارته دومره اړیک سړی که نه ته ماله بیا خلاف رالی په کینګ دې ګفټینګ وکړو زه ایسته لایب نه کوشم مجبوره زما ملګری ته څنګه هلته ګفټینګ کوې اوس کینګ دی خدای دې چې تا ته کروړونه ولي زما مسؤل نه یم خو خبره واوره زه به ته هم لکه ډېره ما نه به ډېره پوهېږې ځکه چې امریکا دې وډزوله لکه یو سړی مطلب دا دی اوس ته زما لکه په ټیک ټاک کې ملګری شولې که نه لکه زړه دې راباندې خفه کېږي اوس زه لایب راشم او ستا زیارت خان هم ملګری یو لنډ حساب در کوم جی او زیارت خان تا ته لایب شیر کې ته زیارت خان تا ته و چې ما ته ګفټینګ وکړه ته یې کې که نه چې زه ناست یم بالکل نه دا پویه نه شوه لکه زه هم ستا ملګری او زیارت خان هم ستا ملګری دی دواړو ته به او زیارت خان د ما ته ګیمي د ما سه یا چیلنجي ګیمي یا سام ګیمي یا وران اوس زیارت خان په تا پسې لایب در شیر کړي نو ته زیارت خان ته ګفټینګ کوې نه که نه ځکه چې دلته خو زه خفه کېږم ملګري دواړو ته به کوم که نه نه هغه به نه ته اوس دا ما ته یو ملګری پوه شولې ما نه بیا دوی ورته رامتوبونه ورته وکړه پلان د ډینګ د هغه ډېر خلک دی ما ته به ډېر زیات ګفټینګ کوم هسې وټساپ نمبر هم شته او هغه دی دوی ورته رامتوبونه وښوده چې پلان د ډینګ دی او هغه دغه او دا داسې دی او دا هغسې دی هغه هلک یې ما نه ایسته وزغلو دا دومره شیطانات کې ګوتې وایي خو زه خو دې کې بله ورځ د ده څه جیري خو پېژنې که نه دا وایي ته داسې د جیرې ناست او ډېر یا پېژنم دې ځای کې د چرګ په شانتې لکۍ څه پرېښي دغه باندې نه پوهېږم خو دې ځای کې سر پرېښی هغه څه شیرینۍ راغلی و او شیرینۍ ته مخامخ هغه کنځله وینا کوله ده ته خوله چینګه کوله هلکه داسې کنځلې ورته وکړه چې دماغ د جیرې اوټ شي نه هغه لایف ما کتلی و ما سره هغه هر څه شته دي هغوی دواړو خپله کې مخکې جګړه راغلې وه جیري او د شیرینۍ خپله کې مخکې جګړه راغلې وه نو یو بل ته کنځل کړي نو هغه بیا زه ناسته وم چې زیارت ډاکټر او جیري او سبا وه سبا جینۍ نه ده هغه پیژنم هغه هم پیژنم ټول پیژنم زما د لاس نه ټول وتلي زما نه چې فالتو چې زیارت خان له ورشي تا ته پته شته چې کله یې زه ریجکټ کړم که نه ختم یې کړم ضرب نشان پې ووهم زیارت خان له ورشي زیارت خان یې بیارلي ورته ناست دي خلافه جی no we don't have it نو هغه چې کوم سبا سره میچ نو دکې بیا مننه درګه ډبل ټیپ کوئ لاندې میسج وکړو چې زیارت ډاکټر ته میسج وکړو چې سبا تکه چې ته کوزه شه زه میچ کوم که نه نو هغوی بیا ریکویسټ هغه ته چې لکه ته کوزه شه نو مونږ یو میچ کوو نو بیا ته راشه نو سبا بیا کوزه شوه چې سبا کوزه شوه نو څنګه راغله که نه هغه جیري ته وویل چې ده ته به پنشمنټ زه ورکوم زه دروغ نه وایم نو هغې داسې کې څو ځله هغه ته خوله ور واچوله بیا میچ شروع شو چې میچ شروع شو هغه جیري دې وګټله نو چې جیري نو هغه بیا ورته وایي چې بس کنځلې شروع کړې لکه بس کنځلې خو بس کنځلې واچوه خوله بس کې شو چې لکه تا خو وایي چې زه ما ته به هغه راکوي که نه یو منټ زه درته وایم که نه ته زما لایف کې ناست یې که نه زما لایف کې دی که نه لکه مطلب زما سره میلمه ته ماله رالی که نه اوس زه تاله نیم درغلی چې زه تاله در وخېږم زه سیریس خبرې کوم که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي ته اوس مطلب ما سره میلمه یې میلمه اوس زه بل کس را وخېږم ما تا ته کنځل وکړي زه قسم دی پې وردانګم چې هلکه دا ما میلمه راخېجول ښځه هغه پرېږده هغه خو د تندر باندې ولګي چې بل سړی تا ته رد بد وایي زه ډایرکټ لایف کټ کوم تا نه ځمه
نو ضرور خبره ده، ته خو ماله راختلې، نو چې ته ماله راځې ته به مې سته لاړه شي. بالکل ګوره شیرینۍ که زه راته ووایم که هر څنګه د صفا خبره صحیح که نه خپل منځ کې نښتي که هر څنګه، خو شیرینۍ ګوره ډېره سیده ښځه ده چې د نه هغې زه بېزتي کېږي. نو ته څنګه وایې دا 500 لنګمار داسې یو پنجابی داسې یو پنجابی کته او پنجابی بره د خپلې پښتنې بېزتي د له لایف کې کوي او ته ورته خاندې. نو هغې ګوره هغې خو یو خبره ده که نه وکیله چې لکه اوس یې ما څوک بېزتي وکړي زه خو به زر کاله کې هغه سره واپس نه راځم. نه راځم. بالکل دا خبره ده که نه هغې دواړو مخکې ډېر کنځل یو بل ته کړي وو. په کار ده چې دا هغې ته پته وه چې جیري دلته ناسته زه به نه راځم هغه ته، خو هغه په کسب باندې راخ نو هغه چې په کسب باندې راوختله نو بس بیا جنگ نور ګرم شو. لازمي ده چې ما او تا جنگ شوي وي اور زه چې کوم ده نو چې ما او تا جنگ وشو نو زه به کوشش کوم چې تا مخې ته نه راځم او ته به ما بلاک کې زه به تا بلاک کړم. زه به بالکل لکه هغه نه کوم چې ول ما بېزتي کړې ده. نو داسې چې هغه ته پته زیارت په لایف کې جیري ناسته نو زه څه کار ده چې زه ورته چې فلانکي ته کوشه او زه درځم. دې ځای کې هغې نه دا غلطي شوې ده او بس زیارت ته پکار و چې بیا یې کټ کړی وی نو بس چې کټ کړی وی لایف نو به دا ده چې لکه دا جنګ به بس ختم شوی. ګوره زړګا زه په دې شیانو کې کار نه لرم. زه رالم دا وایي چې دا لکه ډېرې ویډیوګانې په پنجابیانو پسې کوي که نه، نو ما ته وایي چې تا یوه ویډیو پنجابي پسې نه ده جوړه کړې. نو ما چې زما کار څه دی پنجابي ما ته څه ویلي چې زه پسې ویډیوګانې وکړم پوه شوې. وعلیکم السلام جی. نو بیا د داسې چل وکړو چې ما د یوسف سمیت شو. یوسف خو پیژنې که نه هغه ټیک ټاکر چې ځان ته وایي د هغه سره زما میت شو نو ده در ماته وویلې چې دا چل دی وایسته راځه د هغه په سر شو ویل تی د ده نه نه شي ګټلی یاله کمال خدای دې تباه که ګټی نه ګټی هغه د باد کې خبرې دا اوس مې ترې ونه ګټو هغه ما ترې میچ وګټو زه سندلو پرمشمنټ مې دی که چې شاید هغه مې پرې وکړو پوه شوې په دغه باندې په یوسف باندې او دا راځه هېڅ د هغه په سر ونه ختو. ما چیلنجي میچ وڅکدم او د دې خپل اډای نه ورته جګل کېږم څنګه نه ګټل شي ګټنو څه خبره ده سره دې ما ته څوک ګول نه ولي زه ورته د دې خپل اکاونټ نه جګل کېږم. شیرینۍ پوه شي او زیارت پوه شي هغې خپله کې جنګ دی ته ورسره جنګ مه کوه که نه. زه اوسه جنګ نه کوم زما څه کار دی چې زه چا سره جنګ کوم زه خو خپل لایف چلوم خو زه درته دا وایم چې زړګا زما د داسې سړي سره نه لګي صفا خبره د هر چا خپله مرضي ده په دې ټیک ټاک کې خو زما د داسې خلکو سره لګي نه نه بس خو سګرټ ورنالي میرات خیر دا غرق شي غرق شي ښه ماړې هر سړی به خپل کار کوي پوه شوې خو ما سره د دنیا د افغانستان هم ما سره غټ غټ ګفټر دی پوه شوې صفا خبره صحیح او غټ غټ کسان دي راسه د پاکستان هم راسه دي خو ګوره لکه شیطانت کې څه ضرورت نشته دی چې یو سړی چاته اوس ته ما ته خپل زړه نه ګفټینګ کوې که نه او زه تا لاړ شم پوه شوې ته اوس ما ته ګفټینګ کوې صحیح ده او زه بیا لاړ شم ته لکه د بل چا سره ګیم ولګوم هم ستا یار دوست پوه شولې و هغه به نه تا راواچوم نو خو الریډي زه غلط شوم که نه یوسف ته ما ته ګفټینګ کوم نو زه خو غلط شوم هغه خو الریډي ستا ملګری دی نو ته داسې کار ما ستا لارې جدا جدا دي ورګیر ورلګوم هغه ما ونه ویل ما نه دی ویلی زما ما ورته څه هم نه دي ویلي زما سره یو ملګری دی بلجیم کې پاتې کېږي لکه ورور نه مې زیات دی دغه نامه ده پوه شولې اریان کله کله زما د اډین هم راځي هغه بلاک کړی هغه اوس هر څه کړي دي ما بیا کتلی هم نه دی اریان هغه ته زما د اډین کلاو ده پاکستان مې رایاد کو تیلوړه بیا مې پاکستان نه ځان له راوړی ښه بیا څه وایي زنده‌باد نه ټول وایي شکیل زنده‌باد څوک هغه میز هغه کوي رومي ټیک د ټاپ
نه ګوره زړګا زما د ټیک ټاک کې اوس مې هم دا خبره مخکې وکړه چې زه ګوره د ټیک ټاک کې نیغ ګرځم ځکه چې زما د نرسه د واتساپ لمبر که نه هغه څه هم زه سیده خبرې کوم غلطې پلطې الټا پلټا نه یم او باقي چې دا کم ته وایې ده سره راشه علي خان دی پلانی دی ډینګری دی نو دا ځان له کوڅه ډب دی دوی ما پسې کنځله وینا کړې دي اوس راته وایي لایف راسه راشه او ما سره راشه ما سره راشه دوی درې میاشتې زه یوه میاشت ما یوه ویډیو خرابه کړې ده یوه میاشت یې دومره کړوله ما دومره کنځلې راته په دې ښو خلکو کړې وې که نه قسم دی چې زما یې دماغ اوټ کړي او نن د هغه جنۍ څه دا په خپله راځي نو نه تا کې شرم شته زیارت خان او نه په هغه کې شرم شته صفا خبره صحیح نور یې رانه میچ شو په میچ شوله په میچ یې رانه والله که نه علي خان وګټي او نه ستا په شان د کوڅه ډب وګټي بس خلاصه ده زم نو بس شاپینګونه واپینګونه مو کول هغه کې مصروف وم زما ګوره کم سړی چې ما کې دا یوه خبره ده چې کم سړی نفرت خبرې کوي زنګلته نه په دې پته ولګي زیارت وای چې ما سره یو میچ وکړ زور پته به ولګي جار جار نه مشهورون دې نه زړګا په خپله مشهور دا ډېر ده پوه زما خبرې ته غوږ ونیسه ما څه دغه دی ما څه دلته لږ شانتې دوه درې کسان وم پاخه ملګري مې هغو راسره لږ خلاف کړېدل که نه لکه یو نسبت څه به یې ما ته لکه یو پاکستاني په نسبت یو هغه په نسبت به یې کتل او هغه مې هم پسې ورک کړل مال ورک شئ زما څه دا نشته چې دا پاکستان دی دا د افغان دی زه یو پښتون یم لرې کېږئ مال زه نفرت دلته نه خورم سره مې ویډیو ته جوړ نه کړه نفرت نه څه ضرورت ده څه حاصل کېږي نه خبره دا ده زیارت خان ته ووایه بله خبره دا ده زړګا دا میچ دا داسې نو ته به څه وکړې زه د نه میچ وګټم ټیک ټاک به پرېږدي بیا سکوټ به ورکېږي بیخي چې ټیک ټاک کې ما ولیدلې بیا که نه او یا دې زه ټیک ټاک کې ولیدم بیا به د داسې میچ نه لګوم زه دغه په شانتې میچ تاسو بیا نه لګوم چې یو بل ته کنځل او وینا وکړئ هغه څه دی او بیا د چا خبره بیا خپل منځ کې هماغه ایستی زه بیا تاسو داسې میچ نه لګوم نه ته ورته څه وایې ته ووایه پرشمنټ پرشمنټ دی که څه شي پرشمنټ او نه بیا به ورکېږي سکوټ به ټیک ټاک پرېږدي یا به زه ورکېږم داسې میچ دسه بیا لګوم داسې میچ دسه نه لګوم چې کړته کوته بیا دوباره ډبل ټیپ کوئ زړګو تا ته پته شته ما سره دا ملګري په دې دغه باندې ډېره مینه ساتي صفا خبره صحیح لکه دوی ما پورې یو ټایم کې وم خاندل لکه خندا یې راپورې جوړه کړله چې دوی مخکې به تا دا داسې چل دی او تا ته کسان او پلان او ډینګ او زما په بروډ کې چې زه هسې ناست یم د ساره پورې دې کې به 800-900 کسان ناست دي دا خلک ما سره ډېره مینه ساتي الله دې آباد لري خو داسې انسان زه نه یم چې لکه مطلب دا دی دوی ته دغه کوم یا پلان دی یا ډینګ دی زه لکه داسې نه هغه کېږم خو دا خلک ما څه په دې ګپ واجې مینه ساتي دا نه ده چې بس ګیم هم کوم او د چا خبره ګیم ته مې داسې سترګې نیولي ولئ که نه الله ما څه زمري ناستې الله ما څه پړنګان ناستې ما څه زمري ناستې که نه ډبل ټیپ ته صرف ګوره والله که چا پکې ګل راایستلی دوی ته هم د زمري وی وای ما سره ګیم وکوئ چې زه ټیک ټاک پرېږدم I am working in Qatar یوسف زئی زنده به زیارت وای زه ټیک ټاک پرېږدم ما سره دې میچ وکړي زیارته زړګا نښې دې ډېرې زر راکوزي شولې داسې ځمکې له رالې پوه شوې ته چې په کمې درجې دې خلکو خېجولی په هغه درجې ته صبر ونه کړو زر راکوز شولې مننه وعلیکم سلام اور ما زه به در سره څنګه بوځم امریکې ته څنګه به راسې مړې دغه خبرې پرېږده زیارت خان ورکوی دغه خبرې پرېږده یا ته دا کوې هغه کوې ګوره نفرت خبرې مه کوئ زړګو نفرت نه څه نه جوړېږي دا دی او دا دی دا پلانی دی او دا ډینګری دی او دا الخور دی او دا ساکخور دی دې خبرو نه قلار شي خپل ګیمونه کوې که څه کوې کوه زړه د خلاصه کوه خو داسې سړي کې ګوتې مه وګوره زه ډېر ملنګ سړی یم ګوره چې کوم سړي ما کې ګوتې والې قسم دی په خپله اخته شوي نن نه یوه میاشت مخکې ما کې یو 3 کسانو ګوتې والې وې 3 کسانو ښه درته معلوم دي ښه درته دغه دي دا اوس چې اوسه ملنګ جان پلانجې دی
بار ناقه راسه ګوتې ووهلې بار ناقه زه د چا خبره خلکو ته ناکامه کولم او بار ناقه زه کنځلم په خلکو باندې نن هغه دی په خپله نښتې وایس میسیجونه یې راوتلي ګوره زه ډېر ملنګ سړی یم زه الله ته سړی پرېږدم زه په خپله زور نه ور رسوم الله یې بیا داسې وایي که نه چې ورکېږي بیا د دې ټیک ټاک نه خبره واوره مړې دا خبرې پرېږده ورکېږي ته ما په دې پوه که که نه د امریکې ته به ما څنګه واړی لکه مطلب بوجۍ کې به مې بند کې یا مطلب څنګه چال به راسه بوجۍ کې به نه بس زه به دې داسې چل وکړم زه به درته ویزا وکړم او ته به ما کوک شي ډرایور جوړېږي ډرایور به دې راوله والله چې زه راته کې ولا دلته کې به دې راولم بس ما به خندې ته شه بس ما ته به خاندې ټوکې خو ستا خاوند به هم د خندا نه شین پروت وي زه خو داسې سړی پوه شوې بس صحیح ده ما ته خو دا خلک مینه ساتي پندې ګپ راته مینه ساتي ګرې نور خو هسې کوته کېم والله که دوی ماسي نور خو مې نه تعلیم شته نه مې څه شته هېڅ مې هم نشته ستا نوکري به دی چې ته به ما خندې بس ټوکې به راته کې منظوره ټوکې درته داسې ټوکې کوم قسم دی خبره واوره ټوکې دې رایادې کړې اوس یوه ښځه د جینۍ ده که نه هغه ما ته وایي ډرامې کې راسه یو 2 پاټه واله نو 2 روپۍ تې واله ماسې تا ته وایي ګزاره ورته وکړم که نه ډرامې کې ښه پیسې دې واله دا موږ بار بار چاته میلاویږي مړې دا به غریبه ماله څو راکړي 50,000 روپۍ به راکړي نو 50,000 خو زما د 2 میاشتو خرچه ده د 2 میاشتو چې ته اوس خو د 1 میاشتې په 200 روپۍ لیټر دی پټرول د جنګیري ولا رول به سره ډیر بدی لګي هغه سي نه لګي کمزورې ګوري نه رولونه مولونه نه کوم زه په خپل رول باندې چلېږم زه چا رولونه نه کوم یو د چا نقل زه نه کوم نقل ما کې نشته نه داسې نه چې ټوپک یې درکړي یو جنګیر خان یې نه جوړ کړي ګوري ټوپک مې کوارټر ته 24 غنټې ته تخپاته ته مننه الله مباد لره داسې حساب دی که نه امریکې ته والله درځم درالو زه نو راشه که نه صحیح خبره ده ماړې داسې خلکو راته ډېرې خبرې وکړې والله چا هم پکې و نه دا په 100 روپۍ زیاده داسې نه چې بیا رانه هلته پیسې غواړې ما زه پیسې نه اوس نه پیسې نه لګي امریکې ویزې باندې پیسې نه لګي دا بس صرف دغه چې کوم ویزا فیس وي هغه وي دا د ایجنټانو په ترو چې څوک راځي دا ښه کار نه دی نه دغه جاکټ خو د هیروګانو اچولې دي جاکټ مې بله ورځ ماړې ځان له په 120 روپۍ واخیستو ټوله شپه مې زړه خوږېدو والله ما ویل همداسې ښه ومه پیسې مې ولګولې ما سره داسې پروت و ما ته به دیلې ما به درکړی تھینک یو بلال تا چې رالېږلی وه دا وګوره بله ورځ مې استري کوو دلته مې استري پورې ایسته ونه ختله دا خو څوک استري نه دا خو لیدر وي که نه لیدر دی که نه استري کوو مې استري پورې ونه خته مې راتی کمکله نو په د لیدر باندې څوک استري وهي ما ویل چې لږ نور هم دا جج په شانتې نیغ شي که نه هغه ایسته پورې استري ده نه ونه ختله نه د باندې خو زه څټې دی څټله هسې نه هم زما څټله شوق نشته مخله مې بس چې مخله ښایسته کارم څټله دې بدرنګي پوه څټې رانه وشو نو هغه خو به سوری شوی وي بیا سوری شوی نه و چې څنګه داسې لوګی وکړو داسې د غوا د څرمنې په شانتې بې وکړو لکه ویښته چې وسېږي زر مې تیزري را لرې کړه نه دا چې دننه نه چې الټه یې کې که نه الټه کې خو کپړه شته دي که نه کپړې کې بیا هغه کوه الټه دې هم کوه که نه الټه چې مې پورې ونښلوله ویښته شانتې دي هغه ویښته ایسته راټول کړه ځان له ښه صحیح ده پوه شم فر ده پکې هماغه شی دی پکې نه د باندې څوک استري نه وایي بس بیا مې پسې د څپلو پالش را واخیستو څپلو پالش مې ورکړو ښه که نه زه خو پوره ډیزایني یم تا ته څه پته ده مننه اله دا څه وایي 3,500 ګفټ دلته ما ته څوک یو ګل نه راولي ته د 3,500 غم وړی ښه ودره زیارت څنګه پته نشته چې څنګه موډریټر کم ښه ولې څوک پکې کنځلې کوي که څه
په خپله یې بلاک کوه مړې ورکې که کنځلو والا پته نشته ما خو خیال ورته ونه کړ چې چا کندل وکړو که نه نه ډریور ګوټی جوړی که نه لکه مطلب ته اوس بال تړی چې ما ډریور ته ضرورت دی ولا ډرایور ته خو مې ضرورت شته ډېره ستړې شم دا ماشومان سکول ته بوزم رابوزم والله ښه مرسډیز ګاډی راکړه ځان ته به مې په 120 کې ټایپ لګولی ماشومان به دې داسې مست وړم راوړم خو دلته به نیغ جیل کې ناست وي داسې کې خو ډېر رولز او هغه ډېر زیات سخت دي که نه تھینک یو نه رول به هغه کوو که نه دلته سعودي عرب کې نه یم سعودیه کې څومره سختي ده هلکه سعودي عرب کې تا څنګه ډرایوینګ هغه اخیستې ده اصلي خدای دې ښه کړه زه پاکستان کې ما ټریلا چلاوله 22 ویلر ګاډی و راسه داسې معمولي مې مه ګوره په بیله مې 22 ویلر ګاډی چلاو لنډي استاد باندې مشهور نو پاکستان ولا ډرایو هغه چې کوم دی نو دغلته بیا استعمالېږي که نه پاکستان ډرایوري به دې دماغ وډتی قسم دی چې پاکستان کې ډرایور شي که نه بس صرف جاز ته کښېنه که نه جاز به هم چلاوی شي پاکستان دومره ګرانه ډرایوري ده نه پاکستان ډرایورینګ خو ګرانه ده خو هغه ډرایوینګ لایسنس په سعودي عرب کې استعمالېږي نه ماړې ګوریم ورته ده بیا به چینج کوي که نه دلته مې بیا چینج کو پهله ټرای باندې مې لایسنس جب کې واچو ښه او لایسنس نه خلاص ماړې دا خو له امریکا ده که نه چې د کویکاپس لایسنس هم دلالم دا هغه نه ده زهیب پیژنې زهیب هغه چې کوم ده نو هغه راته وویل چې زه کوم لګی یم که نه رومي ما ته وګوره دوبۍ نه څه څه کو هغه وایي چې ډېر ګران ده دا ریټن ټیسټ خو ورکوی شي خو دغه چې بیا روډ ټیسټ خو خلي نو چې هغه ګران ده ډرایور یې که نه ډرایور بیا نشته تکلیف پکې چې ډرایور یې الحمدلله وعلیکم السلام منجم او چې نه هلته دې نخرې ریړه نه یې چلولې او دلته راشي لایسنس اخلي نو بیا هغه سړي ته ګرانه ده پوه شوې ښه جي ښه مړې درځم بس ایزار والا وکړه بس درځم خو پیسې به نه غواړې نه پیسې نه غواړم نو زه نه چې دغلته مې مرۍ کې ونیسي پوه شوې ته مې جیل کې بند کړې چې پیسې راکړه نه کوم دی والله درځمه کوترې موترې به هم دله ساتم خیر دی مرغو ته به دانې اچو کوترې خو سره نشته 2 مرغې دي را سره صحیح ده ساتم نه دا خلک را تاسې نه مو یا بله ورځ راته یې وویل ستا په شانتې خلک زه بټوه ماسه ګرځوي نو چې تاسې بټوه ګرځوم ته خو صحیح ښځه صحیح خدای په خپله یو عزت جامه درکړې ده چې هغه اوس یې ګرځوم نو تاسې به یې ګرځوم زما ویډیو دې کتلې وه چې ما ته جاب ته کس پکار ده چې ما ته لطیفې کوي والله په لطیفو خو که شوله په خدای یقین وکړه وعلیکم السلام ټولو ته ډبل ټیپ کوئ ډبل ټیپ دا اوس چې ستا دغه وروسته شو که نه دا اوس چې ستا دغه وروسته لکه فلایټ دې وروسته شو نو دا به تا ته څومره ټایم کې بیا میلاوي مړه دا وګوره دا ودرې زه ته وښیم دا سامانونه مې ټول تړلي پراته دي دا دي او لکه مطلب بیا به تاله څومره ټایم کې میلاوېږي سبا یا بل نه اوس مې نورې ټیکټې واغوښتې نوي ټیکټ مې واغوښتو خو جنوري کې به وځم دا میاشت مشهور څه شی دی د دغه ځای دې ځي امریکې څه دي مشهور I don't know پته نشته بس پرفیوم او هر څه دغه شیونه دي نو پرفیوم نه خو زما الرجي د مړې ماله دسه یوه کیسو ګړۍ راوړه داسې وښیه ښه ما ته ولیکه کیسو ده که نه کیسو ګړۍ کیسو ګړۍ ښه راوړم دله پاکستان کې څوک شته پاکستان کې کور ته درته ولېږم پاکستان کې مې ورور دی هلته ورونه مې دي چې ته صرف ما ته هغه وکړي میسج وکړي زه بیا ډایرکټ خو رښتیا میسج باندې به ما څوک څه پویه کړي صحیح ده ماړې بس الله دې خیر پښتو کې ویل شي
میسج پښتو کې یل شي کیسو پښتو کې نه مړې یو شي کې هم نشم ویلی. امریکا فیمس ډالرز امریکا فیمس ډالرز یا بالکل دا خبره خو صحیح ده. نه نه ډالرو لا مې ضرورت نشته الحمدلله خپله ګزاره مې پې کېږي ډېر ځان موړ کوم نه بیا به ماسې سوچ کېم په دا څنګه چل دی پیسې مې کوم ځای کې بانډا دي لرې کړه. مننه وعلیکم السلام. ډبل یې که یله دا که نه ګلونه غواړي دا ډېره چې ته فیمس ګړی ده تا انشاءالله جنوري کې دا ګړی ده خو دا مړې دلته دیسي ده دا وګوره دا مې بله ورځ اخیستې ده په 80 روپۍ مې اخیستې ده. دې کې دا چل دی که نه نه پکې اوبه ځي نه پکې مطلب خټ پکې ووم لکه هېڅ پروا یې نه وي. نور یې خرابېږي او که نه ټیم ډېر کرک ټیم ورکوي بالکلي چې په کم ټیم یې ودرې په هماغه ټیم باندې ولاړی. ما دا کیسو واچ چې ته نه ده اورېدلې خو زه به داسې کې وګورم نارمل ده دغلته به وي که نه به وي پته به یې نه لګي پته دلته خو شته ده خو نور برانډز دي لکه ایم کې والا دي اپل والا ده ما سره اپل والا واچ شته تا ته پکار ده به درکم دله ماړه غیله دا موبایل هم پکار ده دا ایفون موبایل ده نو دا به اوسه ګرځی بیا ما نوې ځان ته اغوښتې ده اچومه ما سره شته نوې مې واغوښتله اوس سره پرته ده اوس یې اچوم نه تاله به درکړم سره خو نه ده سره ګړۍ ګوره بینالمه د ښځو ډیزاین دی سره نه ده بلو ده بلو راته وښه نیو سیریز ده 7 اپل د سیب ګړۍ ده ښه د هغه سیب ولکه دغه ښایسته ګړۍ نو دې کې خو ټیم نشته که نه نو دا ما چارج کوي به که نه فون کې سره به یې کنیکټ کوي که نه خبر ون داسې اوري داسې صحیح ده بس دا په څو روپۍ ده د دې نه ګرانه ده که ارزانه نه دا خو ګرانه ده دا څه وایي څوک مې پورې تخته نه کړي خدای دې ښه کړه بس چې څومره باندې فون وي دغومره باندې ده نو لکه څومره باندې ده آی تھنک 700 سمثینګ ده نو 7 باندې زه څه پوهېږم په څو ډالره دې دغلته اخیستي 1800 ریال مړه اوس پاکستاني ما ته پته نشته نو حساب به پکې کوم خو 1 लाख روپۍ نه خو بره ده جوړ لکه د مار ته مې په چا تخته کیک ورکړي لکه داسې معلومېږي پوه هلته خو په 100,000 سړی خلک ولي او دا ما واچوله لاس بې رانه وړی پوه راولېږه زه خو هم ګټم ښه زه به انشاءالله جنوري کې به زه ځم که خیر نه دلته چې ته راځې یا لکه د خدای بندګانو 2000 کسان هستی ده ولی مننه دلته نه اوکې بای زیارت خانه کومه خریخه نه دا لکه مطلب دا چې چارج کې به موبایل څه به په ټایم کې نه دا چې چارج کې که نه او درې ګزه درته ښیم چارج پکې ما چارج کړی خو نه دی 1 سیکنډ چې آن شي ما اوس چارج کړی نه دی دا چې داسې آن شي که نه د ټایم هم ښیي او بس تا ته چې میسج رسي میسج به هم ښیي خبرې هم پکې کوی شي اور لکه تا ټلیفون سره کنیکټډ وي بس څنګه چې فون د مغاسې کې دا فون په مننه دا خطا مړې دا صحیح ټیم ورکوي که نه دا چارج مارج ته مګ د ډایرکټ ټیم دی د دې اوس دا په 2 کالو کې سیل هم نه وایي په اپل واچ نو نه پوهېږي دا که نه اپل واچ باندې دا نه پوهېږي نه ما زه دلته دا د موبایل هم دی دغه اپل دی که ایفون موبایل دی وعلیکم السلام پوه شوې یس خبرې ته دې دا خو نیټ ونه ختو چا ورته رنګ وکړو سلام نه دا وګوره دا ما ته ایفون موبایل هم دی دا ګورې نه
ای لیټ مې پې مړ کو صبر وکړه ما ته ښکاري دا ټلیفون سره به چرچ کوي کنه ښه مطلب دا به اوس لازمي ګرځي دغه به د جیب کې وي او دا به د لاس باندې به جیب نه به فون نه روباسي کمن گایز ماړه ته دلته جاز ته ناسته یم چې د جاز پیلټ یم چې آیفون به مې جب کې اچولی او ایفل ګاړی به مې دې لاس باندې تړلې زه د ټرک ډرایور یم داسې ګاړی راله راوړه داسې انسو ګاړی راله چې ته وګوره صحیح مزېداره ښه چلو صحیح ده انسو والا به وګورو مننه زرګر ډبل یې کړ دا چې کوم ګړی ښه دا په 10 درهم ده وای دا په 10 درهم ده دا خو ډېره څنګه په 10 درهم ده دلته خو ما په 80 روپۍ باندې اخیستې دا یوه بله ورځ پکې اوبه لاړې بیا مې کلاو کړه وچه مې کړله ښه که نه دیسي ده ویل اصلي ګړی ده ډبل یې که یا لکه فالو کاپی کړی ٹھیک شو وعلیکم سلام کیسو گوگل کے چیک کا سسٹر خا جی خا صحیح ده زه بس چیک کم امازون باندې زه څه پوهېږم خو دا موبایل مالا بلجیم نه راغلی دی ملګری مې بلجیم کې پاتې کېږي پته نشته په لوکیشن یې بیا راکړو پوه شو دلته سعودي عرب ته پسې لاړم هغه چې لاړم وروره په کاټنو کې منډلی دومره کاټن کې بند کړی دنه یې په ګودو کې اچولی و هغه خلک بلټین یې نه لیږي پاکستان ته داسې په بلټی کې رالیږلی پسې چې لاړم ما ورته وویل دا موبایل پرچه شانتې مې موبایل که مال دا کم ځای کې دی لاړه بره کونج نه ډایرکټ مې چې کاټن وشلو چې ومې کتو مال ښه دی بچ دی خدای دې غر که زمونږ خو د زړه وچو مال که مات کړی به دي چې دا دومره ایشتلی دی لوټو گیم نه کله کوم خو اوس مې هغه ملګري بس لاړلې نو بس هغه نه راځي نو بس بیا زم اوس ډېره زیاته نه راځم دې وجې نه وعلیکم السلام دا شی ډبلوئ مننه درته دا هلک ماته ویشتل خو دا هلک مې ونه پېژاندو دا په 10 روپۍ ده په لاس نه خدای دې چې کاسې راوړي ماله ته ستا نه څه زور دی ښه نه صدام نه څومره لري کم صدام نه صدام څه ده صدام خو په دغه کې صدام خو په کوارټ کې نه دی هغه خو ته سعودي عرب کې که نه زه سعودي هغه په ریاض کې دی زه په ابها کې پروت یم میمن بارډر سره نږدې پروت یم زه هغه لکه شهر بدل دی که نه واو زه ډېر لرې یم صدام نه تقریبا 2000 کیلومتره مزل دی مننه توتي که بیره مننه هغه خو کلي ته تللی ده ما ته یې میسج کړی چې راشي بیا به میلاویږو خو هغه چې کوم ده نو زه پاتې شوم هغه لاړلو نه خو کلي کې دی هغه خو اوس کلي ته تللی دی ته خو کوارټ کې لاچۍ کې پاتې کېږي نه زه 400 کې پاتې کېږم خو کور من کوارټ کې ده هلته کېډیې کې به ها کېډیې کې مړې کېډیې کې چې صرف چاته دغه بنګش اډه دې لیدلې بنګش سمانه بنګش اډه څه ده نه دا کېډیې نه راوتې یم ښه بس هلته چې دغه د رنګ پې واله رنګ پې څه وکړم زه څه ښځه خو نه یم جینۍ یم نه زما داسې کوژدن ده چې رنګ راله راوړي پوه شوې یاره خو دا راته چا ووایي دا دلته یو کس ته وایي رنګ یې راولېږه وایي رنګ پې واله دا هغه څه دی مال زه څه هغه د یو پې واله خو نه یم چې هغه ګونډ ته ورته ماته کړي رنګ یې ورته داسې نیولی پوه څومره ګنټې کار څو ګنټې کار کوي زما زړه شین شو زړګا زه د کور مشر یم غرق شوم والله ټول بوج مې په دې سر دی په دې کوپړی دی قسم دی څو وروڼه خویندې دي زما الحمدلله 15 خویندې دي ټولې واده دي خویندې مې ټولې واده کړي الحمدلله په خپلو کورونو کړي مې دي ښه جي
او وعلیکم السلام. څلور وروڼه یې او څلورو وروڼو کې یو کچا دی تقریبا داسې د 12-14 کالو به یې پوه شولې بس اخیری دی پوه شولې لکه ته مشر یې، بیا 5 خویندې او بیا یو ورور. نه زه د 2 خویندو نه کشر یم. ښه 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 ښه. نو څلور وروڼه یې؟ نه د یوې او د 2 نه یوه مړه شوې الله دې وبخي. داسې چل مې کړه که نه چې لکه مطلب زه 5 خویندې، 4 وروڼه یې؟ او څلور یې. ته خو پوره ظالم بچی سم ډېر یې. ماشاءالله ووایه غریب سړی خو به بچو نه مې مړېږي که نه زه خو غریب سړی به که نه. یو مور دی ده، یو مور پلار دی که 2 میندې دي؟ یوه مور مې ده الله د راته ژوندی لري، یو پلار مې ده، یوه مور مې. ښه نو بس ته نه صرف ته بار یې که نه؟ نه ما څه اوسه پورې یو بل کشر ورور هم راسه بارو، خو 3 کسان چې دی که نه دا 3 چې موږ 3 که نه لکه دا په کار کې لکه کار دا 3 واړه ډیپټي کو، خو لکه زما پلار د راته الله ژوندی لري هغه بس اوس داسې ډېر دغه نه کوي که نه لکه بس هر څه ما ته راپرېښي چې بچی ته پوه شه کار دې پوه شه. په وروڼو کې زه مشر یم. ښه ښه وروڼو کې ته لږه زه ټولو نه مشره یم، بیا ما پسې 2 وروڼه دي او بیا یو خور ده. نو تاسو هم درزن تقابو کړي نیم درزنه پوره کړي ما پر څنګه خاندي. وروڼه یو او 2 خویندې یو 4. زما هم 2 زامن ولونه. خو موږ نه مشرانې تا ته زه څه وایم خویندې که نه چې خویندې نو تا ته پته نشته هغه خو هر انسان دا لالچ کوي چې ماله خدای پاک زوی راکړي که نه. بلکل نو بس الله پاک بس بیا زه پکې رالم او بیا پسې 2 وروڼه نور شو بس د خیره څه اوس انشاءالله که خیر وي ټول هر څه سنبال کړي کار هم دی بس کارونه لکه کار زه کوم او نور کار زه سیټ کوم او که یې هغو د خیره څه خپله زمینداره هم ده. ته مشر ورور یې، بیا واده نه کوي؟ څوک؟ ته. زه عشق چپووالی یم ځکه واده نه کوم. سندل سره؟ سندل څه خو کوم اوس هم واده خو زه لږ شانتې مرحومه شوی یم د واده نه مې داسې لږ بل طرف له تللی یم. د عشق چپو کشرانو وروڼو نه مې وکړه اوس مې هغه یو له اوس مې دا یو له کړی تقریبا دومره ټیم یې راته نه کېږي دا 5-6 میاشتې 5 نه 4-5 میاشتې وشوې. ښه ښه ښه. نه درته وایم چې واده وکړه په ټایم باندې. ماړې نو اوس واده باندې زه څه کوم زما خواسې نه خپې قبر کې شوې بوډا شو. هلکه دغه د سندل سره د رښتیا مینه وه او که نه هسې؟ رښتیا مې د غر کې یم پسې والله مړقطن چرګ رانه جوړ دی. ما خو وایي چې که دا ته ټوکې کوې. نه حقیقت کې مو څه مینه ده اوس یې مو څه کوم او چې بوډی شي خولې کې داسې غاښونه نه بیا یې هم قبلوم. رښتیا؟ د هغه نغمې کار اوسه کومه ګلونه یې ورته څه نیولي هغه ړوند دي سترګې کار نه کوي او دومره عشق راقت دی داسې کار اوسه هغې زه خو په سچه باندې یارانه کوم حقیقت دی خو میسج یو بل ته نه کوو صفا خبره صحیح شارټ میسج ورته کوو هغه ما نه هېرېږي زه د هغې نه هېرېږم په میسج کې. نور حقیقت کې راباندې ګرانه ده والله. ښه او نور څوک د باندې بل جینۍ هم د باندې ګران ده که صرف سندل؟ د ساوند سیسټم کوم ساوند سیسټم؟ دا ساوند سیسټم نه دی خدای دې ښه که پوه شوې د هغه چې پکې چرګه څرکه یا هغه شی دی پوه شوې اوبو کولر دی اوبو کولر دی خدای ښه که دا هغه خیزه کوي پوه شولې یو دغه ته دوکان ته سړی نه نوځي نو شیشه پکې پرته اینه څه ده دا مخ چې پکې ګوري دا پکې پرته نو هغې ته وګورو وایي ماما دا شادو په څو دی پوه شوې خپل شکل پکې ویني پوه شوې هغه وایي زه هلکه نه خرڅومه بیا تاو راتاو شو بیا راشه شیشې ته ودرېږي وایي ماما دا شادو په څو دی هغه وایي هلکه خدای ته غرقه زه یې نه خرڅوم هغه وایي که شیشه یادوي او هغه شیشې کې خپل شکل ویني پوه شوې
اخري وته چې در چې کوي دا شاتو ته یې نو نور څوک دي د اوبو کولر وکړو یی چې دا ساوند سیستم مال راکا دا ساوند نه دی اوبو کولر دی خدای دې ښه کا یا دا خو داسې نه ده کنه درګا اوس دی باګولې ما ته ویلې زه دله میکونه درلېږم اوس دا خوار چې خپله مینه ده که نه اوس دا موبایل دی ما لینې آیفون موبایل دی دلته یې 6,000 قیمت دی خطاب رالیږلی دی د افغانستان دی او به بله ورځ هم راته رنګ کړی کلي کې دی پوه شو الله دې آباد لري دا خو د خلکو مینه ده او ضرور خو داسې نه ده چې تاسو پورې کلاک ونښلی چاله ماله ګړی او ماله دا شو انټي زه خو دا وای ستاسې ګپ لم تاسې خیر بالکل زه ها لکه ډبل ټیپ کوئ د الله بندگانو ډبل ټیپ میرات کو پریم خود نو دغه حساب د درګه څنګه دا ګیم ولګوه نو ما سره څوک شته نه دي که نه زه خو ګیمونه میمونه نه کوم باجي څنګه ظالمانو همداسې د چالې کې مړه د خلک به ډبل ټیپ نه کوي چې دغه کی السلام علیکم السلام گیم लगाओ अच्छा ठीक है गेम लगाती हूँ زاید वालेकुم السلام صدام ستا لمبر شته د واتس اپ که تا واتس اپ لمبر ورکړی چاته صدام ته او صدام سره زما واتس اپ نمبر شته رومي ګل ستړې مشي وعلیکم السلام ثانک یو سو صدام هغه د رونو شان دي دا هغه سره سٹارټ نه ما چې کله ټیک ټاک جوړ کړو هغه ما سره ده تا ته څوک په بد نظر ګورم نو چشمې نه در ټرک د شیشو نه غټې اچولي نظر مې کم دی کنه دا ګوري نظر مې کم دی بیا راته نه ښکاري دا چیزونه وغیره نه نه خبره واوره زما تا ته پته شته یوه مسله ما کې بله ده زه ګوره چې څنګه په زړه یم دقسې زه چې څنګه په زړه یم دقسې په خولې مې یم پوه شوې بس هم دغسې یم زما کې یوه مسله بله ده زړګه وعلیکم السلام تا ته پته شته But fan یم really thank you so much رومي لایک تلکیانو لایک نه راکوئ چې ویډیو جوړه کا او وایي چې غټ فین دی یم ښه زه راته خبره وکړه زما مسله درته زه بیان کړم بیماري الله دې جک جوړ کا زما یوه غټه مسله دا ده زه درته څه وایم چې اوبو کولر ده اوبو کولر ده دا وګوره ګیلاس پروت دی دا او ده کې دننه اوبه دا به د مسلې ورنۍ کې صبر وکړم ما درته خپله مسله بیان نه کړه که نه ای زه خاندم زما مسله دا ده زړګا چې کومه ښځه واده شوي که نه هغې ته زه د ترور په نظر د خور په نظر ګورم واده نه یا دې ته د ټینګې نه صدام راغلی دی صدام لایف راغلی دی صدام سره به هغه انډین ناسته وي ورته دا وګوره د لیپټاپ مخې ته کېښودي او به زه دا موویز ګورم ښه والله څه مزې دې وکړلې په ایمان نه چاچی صدام جار کوټه وعلیکم السلام چاچی give me ring I don't have a ring چاچی زما موبایل رنګونه دا نه چې دا اوریجنل کوټه ده رنګ استه گزار کی چې میړه وکي واده وکي شکیله کوټ امرود دی یادېږي کوټ والله مړې بس خپل وطن خپله علاقه قسم دی په کاڼو په سیم کاپه یم که ته د امرودو غم مړې مجبوره نه وې والله زه په دې کاڼو کې ټوله ورځې پروت ولا زه یم که نه چې زه لاړه شم که نه پاکستان ته نو په ما خپل وطن ډېر ګران دی وعلیکم سلام چورترو زه وایم چې ما به خپل پاکستان ډېر ګران دی چې کله لاړ شم که نه پاکستان ته نو وایم داسې نه چې بې اختیاره اوښکې به رانه بهیږي لکه دومره مې لکه زړه راډک شوی دی 14 کاله بعد ځې نو نیکه 14 کاله ډېر ټایم شو زما دا زوی چې کوم ده نو دلته شوی دی اوس 12 سال شو امروتو ټیم خو ما ته کار امروت اوس شته که نه را رسېدلي که نه نو اوس خو جمع دی وی به خو شنه به دا زما زوی ښه دا دې زوی دی ماشاءالله پښتو خو به ویلی شي نه
انګلیش وای انګلیش انګریز دی. جار لکه د مار او ته پلار مو تاسو ته پښتو لګه خسته چې وای کنه نه درې بچی مو وای پښتو دا پوهیږي په خو یې نشي داسې یا لکه نو دا چا څه غټ شوی دی دا نوکر څه غټ شوی که څه نه دا داسې کور کې غټ شوی ده خو دلته کې چې کله اول به یلو سټارټ کې چې داسې څلورو کالو پرې پښتو یله خو چې کله بیا ما سکول کې داخل نه هغه وی چې دا به پښتو نه دا به انګلیش یي هغه چې سکول کې ورمن انګلیش یلو چې د لینګویج ټیک شي نو بس هغه سره به پښتو یې راکړه اسی وره ته وایم چاچی به درته وایم مړی وای دا چاچی خو رمنډې رومي وایه رومي رومي دا یوه به درته زه ووایم که نه لکه مطلب دا د زمونږ د کوټ علاقې خلک ټول بار او د سرکاري دي او سپتالونو کې لکه مطلب په پوج کې په آرمي کې په پولیس کې دا ټول دا دي خو دا یو نیم پکې داسې ده لکه کوټ علاقې کې داسې خلک ډېر کم دي چې هغه سرکاري نوکري نه کوي بالکل زمونږ علاقو طرف ته چې کوم ده کنه ډیر خلک چې کوم ده دغه آرمي ته تلځي بیا چې کوم ده نو دغه نور دغه میډیکل او دو ځایونو ته چې لکه هغه دي منګ هغه اوس یو آرمي کې تقریبا 6 کسان دي لکه دو هغو کې ډیر دي بله ورځ زمونږ یو خپل دغه ملیشي کې بارتي شو پوه شوله نو چې ته زندګۍ کې دروغ نه دی ویلی او نه دروغ راځي آی لو یو پاکستان محمد نه دروغ خبره نه ده زړګا تاسو تپوس وکئ د کوټ به سم نیم کوټ نه چې ټول کوټ په دی تاسو ته پته شته څومره ځویونو اپریشن یې وشولې تاسو ته پته شته سدا پړه چینار دره ملکند مومان ټولو ځای اپریشن وشو دومره کوټ دی چې ته پکې چا په ټاخۍ لیدلی چې پکې الوتي ده ټول کوټ سرکاري دی ټول کوټ چې څومره دی خو دا یو نیم کس کوټ کې به په داسې سړي باندې اعتبار نه کړه چې دا داسې عام ګرځي قسم دی هغه خامخا یا په عیسای کې یا په بل څه بلا کې تا ته پته هم نه زه یو پیره تا ته پته شته زه دا باندې څپلی نه ده دا زما ډېر پسند لکه زما چې کوم صحیح پسند شی دی دا باندې څپلی زه په خپو کوم پوه شوې دا کېړی او یو دوکان باندې ورنه یو مننه نه ګلونه پکې ولیدل نه ګلونه څه کوي چې تېر شو هغه د نو دا مطلب زه د باندې څپلی ډېرې په خپو کوم نو سپینه جوړه مې وه باندې څپلی مې په یو دوکان ورننوتم قسم دی ډایرکټ داسې هغه سړي رنګ وو هغه وویل چې کنې دا د عیسای والا دی ویې نه پېژاندم عیسای والا ډېرې سپینه جوړه باندې څپلی یې اغوندي هغه څوک نه پېژني پوه Thank you جمال thank you نه زه ټولو والا میسیجز ګورم زه ګورم لګیا ما وعلیکم سلام ټولو ته سلام مننه الله مباد دره مړه نن مې دې څه ګپ لګو کلیواله مې وه مال دا مې کلیواله ورکینګ رومي څنګه ستا غټ فین یم زه بالکل ټیک ټاک نه لرو بر زنده‌باد یو افغانستان بالکل جی رومي دا کوم ځای زه جی د کوهاټ یم خو اوسېږم دلته یو اس کې امریکا کې ویلکم بیوټیفول امریکې کې د غړګا د کوهاټ د غریب مړې ته ورته ولیکه که نه